ګرانو هیوادوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا له برېټانیې څخه ستاسې په خدمت کې حاضر یم او غواړم چې د دماغي یا مغزي سکتې او ګزان په باره کې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړم. لومړی به د مغزو په باره کې وغږیږو. مغزه د څلورو رګو په واسطه باندې چې دوه رګونه د غاړې په طرف باندې دلته موقعیت لري، د مخ خواته، او دوه رګونه د څټ خواته موقعیت لري، وینه او اکسیجن ورسول کیږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې د دماغ یا د مغزو وظیفه د بدن یا له وجود څخه د معلوماتو راټولول او د هغه معلوماتو تحلیل او فیصله د مغزو په لاس کې ده. یعنی چې زموږ تاسې د وجود هر غړی، زموږ تاسې د وجود هر برخه او موږ تاسې چې په ژوند کې هر فیصله کوو او هر څه کوو، د هغه ټول مسؤلیت د مغزو په لاس کې ده. له هغه سره په څنګ کې د حافظې ساتل او د زړه د سږو او زموږ تاسې د تنفس او د حرارت کنټرول هم د مغزو په لاس کې ده. د مغزو ځینې برخې پیژندل شوي دي چې هغه په ځینو خاصو مهمو وظیفو کې رول لري. یو له هغه څخه د دماغ د قشر د سربیرنې برخې د مخ برخه ده چې زموږ تاسې په ژوند کې چې کومې فیصلې کوو په دې کې غټ اهمیت لري. د دماغ د شا برخه چې د اصغر دماغ څخه یو څه سربیره ده، هغه زموږ تاسې په لید کې کومک کوي، یعنې د سترګو نه چې کوم معلومات ځي د هغو تحلیل په دې ساحه کې کیږي، او دغه ساحه زموږ تاسې په خبرې کولو کې او له هغه سره په څنګ کې د اورېدلو کوم معلومات چې د غوږو او یا د ژبې له لارې نه ځي، هغه په دې ساحه کې تحلیل کیږي. سټروک یا دماغي سکته تر ټولو ښه نوم به یې دا وي چې موږ تاسې ورته دماغي حمله ووایو. دا یو داسې ګزان ده یا د ځینو خلکو په اصطلاح بېلګونه ده چې د کوم وخت کې چې دماغ ته یا د دماغ مشخصې ساحې ته وینه ونه رسیږي او حجرات او د دماغ هغه ساحه مړه سي، په هغه صورت کې د موږ تاسې په وجود کې دغه مشکلات منځته راځي. څرنګه چې د دماغ د دې برخې یعنې د چپ طرف کنټرول د ښي طرف د وجود کوي او د دماغ ښی طرف د وجود د چپ طرف کنټرول کوي، نو په دې وجه باندې کله چې دماغي سکته وشي، په هغه صورت کې که په ښي طرف کې وه، چپ طرف چې ده هغه په فلج اخته کیږي، او که په چپ طرف کې وه، د وجود ښی طرف په فلج باندې اخته کیږي. داسې دماغي سکته په طبي اصطلاح باندې په څه شکل باندې منځته راځي؟ درې عوامل لري. که څه هم یو څه نور واړه عوامل هم وجود لري، خو د ټولو نه مهم دغه درې دي. یو دا ده کټ مټ لکه د زړه د حملې په شکل باندې کله چې دماغي رګونه په افت باندې اخته سي، یا په هغه کې دنني د وینې غوټه جوړه سي، یا رګ راتنګ سي د رګ د مرضو په وجه باندې، او یا هم د وجود په بله برخه کې غوټه جوړه سي د وینې او دماغ ته ولاړه سي، او د دماغ په هر رګ کې سي بنده سوله، په هغه وختو کې دماغي سکته، فلج یا مغزي سکته منځته راځي. یعنی که د دماغ د رګ دنني مشکلات منځته راسي، رګ په افت باندې اخته یې کټ مټ لکه څنګه چې موږ د زړه د حملې په باره کې خبرې وکړې، په همدغه شکل کې د مغزو دنني کوم رګ چې د مشکلات پکې راځي هغه بندیږي، او یا هم د وجود په بله برخه کې خصوصا د زړه دنني کله چې د زړه حرکات یو څه غیر منظم وي، یعنی که چېرته زړه منظم حرکات ولري، نو وینه په دې شکل باندې پمپ کوي، وجود تیلیږي، او که یو حرکات غیر منظم وي
امکان لري د وینې یو کوچنۍ غوټه د زړه دننه جوړه شي او کله چې وینه ټول وجود ته هغه لیږي هماغسې یوه وړه غوټه مغزو ته ولاړه شي او هغه بیا د دماغي سکتې باعث شي. او په دغه دواړه تر ټولو غټ اسباب دي او تر هغه راکښته یو کوچنی سبب دا ده چې کله د دماغ رګ وچ وي او یا وشلېږي او وینه چې په دماغ کې وپاشل شي او هغه ساحه چې په دې رګ باندې متکي ده او اتکا ورباندې لري هغه ساحه په مرګ باندې اخته کېږي او له دې وجې نه انسانانو ته سټروک یا دماغي سکته پیښیږي. څه قسم اعراض منځته راوړي؟ کله چې دا په دې باندې تعلق لري چې په کومه اندازه باندې څومره غټ او په کوم ځای کې رګ په افت اخته سوی ده او بند سوی ده او یا شلېدلی ده یا چودلی ده په دغه وجه باندې د هغه مطابق اعراض د مشتاسي په وجود کې منځته راځي. که چېرته په دې طرف د دماغ کې سوی خصوصا که د خبرو چېرته چې د خبرې کولو او ساحه ده مشتاسي خبرې نسو کولی او یا د خبرې څوک راته کوي په هغه تحلیل نسو کولی او له هغه سره په څنګ کې چندغه ساحې یو رګ چې د ډېره غټه ساحه ډېرې غټې ساحې ته اکسیجن وینه ورکوي که ډېره غټه ساحه نو له هغه سره په څنګ کې د مشتاسي د مخ دا یوه خوا لاس او ورسره پښه فلج کېږي او کار نه کوي. او که چېرته دغه مشکل په دې ساحه کې منځته راشي امکان لري د مشتاسي پښې ساحه کې کوي نو به د چپ طرف ته به د مشتاسي فلج منځته راځي. او که چېرته په د دماغ د شاوخوا برخه کې چېرته دماغي سکته منځته راغلي د مشتاسي که څه هم سترګې به مځکې جوړي خو لید به مو امکان لري په صحیح شکل باندې نه وي. څنګه فلج یا ګوزان ډېرې ناروغۍ منځته راوړلی شي په ډېرو مختلفو اشکالو باندې امکان لري یو دماغي سکته نه وي که د چا لاس مثلا په ګوزان باندې اخته سوی هماغه د دماغي رشتې چې راغلي دي هغه امکان لري دلته په افت اخته سوي خو دا امکان هم لري چې د دې لاس مرکز چې په مغزو کې ده په هغه ځای کې دماغي سکته منځته راغلي. ډاکټران د دې تفکیک یو له بل څخه تقریبا تر ډېره حده په اسانۍ سره کولی شي. تر ټولو یوه مهمه خبره چې ناروغان کولی شي له خپلو خپلوانو سره له خپلو ځانو سره کومک وکړي هغه دا ده چې دماغي سکته څرنګه چې یو دماغي حجره یا دماغ په ظرف د یو څو دقیقو کې خپله که چېرته اکسیجن ورته ونه رسېږي وظیفه له لاسه ورکوي په دې وجه باندې که چېرته دماغي سکته منځته راغلي د لاس یا د پښې فلج کېدل کمزوري کېدل یا د خبرو نه کېدل د دماغي سکتې په وجه باندې نو هغه په فوري شکل باندې منځته راځي په ظرف د څو دقیقو کې منځته راځي. که چا باندې داسې یو کیسه وسوله چې په ظرف د څو دقیقو کې یا خبرې بندې سولې یا یې لاس او پښه ګوزن ووهل او یا یې هم په اصطلاح باندې نور اعراض پکې رالو په هره ساحه باندې مخ یې کوږ سو یعنې مخ یې دغه پرېږدول حس یې له لاسه پکې ورکو یو طرف د مخ یې باید د ایمرجنسي په شکل باندې په فوري شکل باندې که چېرته امبولانس موجود وي امبولانس راوغواړو او که چېرته د امبولانس موجودیت نه وي په خپل موټر یا په هر ځای کې ناروغ ته ډاکټره پورې ورسوو. څه وخت چې ناروغان هسپتال ته راورسېږي یا روغتون ته راورسېږي په دغو صورتو کې موږ څه ورسره کوو لکه څنګه چې د زړه له حملې سره په عاجل شکل باندې موږ برخورد کوو په همدغه شکل باندې له سټروک سره یې موږ کوو یا له دماغي سکتې سره په وجه د دې باندې که چېرته هغه غوټه په دماغ کې وي په ظرف د 4.5 ساعتو کې یعنې د دماغي سکتې له حملې څخه الا د هسپتال تر تشخیص تر تداوي پورې که په ظرف د 4.5 ساعتو کې د دې تشخیص وسي موږ هغو ناروغانو ته داسې دوا ورکوو چې هغه غوټه که چیرې دماغي سکته د غوټې په واسطه باندې په منځته راغلي په دماغ کې هغه غوټه د وینې ویلې کړي تر څو هماغه ساحه بچ شي او انسان له فلج څخه وژغورل شي. داسې په څه شکل باندې کوو چې څنګه ناروغ راورسېږي په فوري ډول باندې معاینه کېږي د نور د وینې معاینات نور معاینات یې کېږي له هغه سره په څنګ کې تر ټولو مهم د سر
یو ایکس ری چې موږ د سی ټي سکن په نامه باندې یادو د هغه کول دي د مغزو او صرف په هغه کې دا معلومول دي چې دغه خو به د رګ د شلیدلو یا د چودلو په واسطه باندې دا سکته منځته نه راغلی که چېرته په دماغ کې وینه وجود ونه درلود او رګ نه و چودلی په هغه صورت کې موږ دا وایو چې دا د وینې د غوټې په واسطه باندې منځته راغلی د هغو ناروغانو ته دا دوا ورکوو چې تر څو دا ویلی سي خو که چېرته رګ چودلی په دماغ کې معلومه خبره ده دې ناروغانو ته که دا دوا ورکړي هغه مري ځکه چې وینه به نوره هم نه رئیسي او هغه انسان مړ کېږي چې څنګه کولی شو چې موږ تاسې له دماغي سکتې څخه ځانونه وژغورو اول که څه هم دماغي سکته د ژوند په هر وخت کې منځته راتلی سي خو څومره چې د موږ تاسې عمر ډېرېږي له 500 کلو څخه سربیره دماغي سکته چې د هغه عامه کېږي او څومره چې د موږ تاسې عمر کمي یعنې رګونه په افت باندې اخته نه وي هغومره دماغي سکته یا ګوزن او یا هم مغزي سکته کموي هغه شان لکه کوم چې موږ تاسې د زړه د حملې په باره کې ویلي دي که موږ تاسې چېرته هغو شیانو ته غور وکړو امکان لري تر ډېره حده پورې موږ تاسې له دماغي سکتې څخه ځانونه وژغورو یو د هغو له جملې څخه که چېرته موږ تاسې د شکرې ناروغي ولرو د هغه ټینګ خیال ساتل او که چېرته موږ تاسې د فشار ناروغي ولرو لوړ فشار هم وي د هغه فشار خیال ساتل د هغه دوا همیشه خوړل که څوک سګریټ څکوي د سګریټو نه څکول یعنې سګریټ چې ده د موږ تاسې په وجود کې رګو ته تر ټولو غټ زیان رسوي که څه هم سږو ته زیان رسوي تر یو حده خو تر ټولو غټ زیان یې رګو ته ده رګونه کلکوي او په همدغه وجه باندې هغه رګونه امکان لري د چودلو په دماغ کې او یا هم د تنګېدلو او له هغه سره د دماغ د سکتې باعث کېدی شي له هغه سره په څنګ کې خولو ته خیال کول د وزن کمول که د چا وزن کم وي د تمرین کول او د هغو ناروغانو چې د چا کلسترول اوچت وي د هغو د کلسترولو کمول د ناروغانو ته کومه دوا چې موږ ورکوو هغه هم د فشار کې چېرته درلود د هغه د راکمولو او که دماغي سکته عموما اکثریت یې په دماغ کې د وینې د غوټې په واسطه باندې منځته راځي د هغه په وجه منځته راغلي هغو ته د داسې دوا ورکول چې تر څو وینه یې رقیقه کړي لکه اسپرین د هغه ورکول تر څو وینه سرشناکه نه وي او بله غوټه منځته رانسي او د کلسترولو دوا ورکول چې تر څو د وجود کلسترول راکم کړی شي او د وینې فشار او د شکرې ذکر هم وکړو که چېرته دا وجود ولري د هغو په صحیح شکل باندې کنټرولول دي یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې که په چا باندې دماغي سکته یا د ګوزان دغه حمله راله او په چټکي ځینې خلاص سو او خیر و خیرت سو او هر څه یې بیرته جوړ سول هغه ناروغان دي ډېر خبر وي چې امکان لري په هغو باندې تر دوه غټه حمله را روانه ده یعنی په دغه صورت کې موږ تاسې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو پورې د موږ معاینات وکړي درک یې معلوم کړي چې له کومې وجې نه دا حالت راغلی و او د هغه مطابق دوا راکړي او که چېرته د موږ داسې د زړونو حرکات غیر منظم وي او نورمال نه وي په هغه صورت کې د وینې د نري کولو لپاره موږ ناروغانو ته دوا ورکوو تر څو په زړه کې غوټه جوړه نه سي د وینې چې هغه دماغ ته ولاړه نه سي خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسې په ګټه تمام سي نور مو په خدای سپارم